په سعودي عرب کې به تاسو د بانک سټیټمنټ څنګه ډاونلوډ کوئ. السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ به په سعودي عرب کې د بانک سټیټمنټ څنګه ډاونلوډ کړو. د بانک سټیټمنټ تاسو له څه ځای کې په کار راځي. نمبر 1، کله چې تاسو کمپنۍ سره څه کانټریکټ ساين کوئ او بیا تاسو کمپنۍ سره کار کول غواړئ، نو هغه ځای کې به تاسو له د بانک سټیټمنټ لازمي په کار راځي. کمپنۍ تاسو د بانک سټیټمنټ نه بغیر نه برتی کی. صحیح ده. نمبر 2، هغه ځای کې به تاسو له دا په کار راځي که تاسو چېرته د سعودي عرب نه بایر ټریول کوئ، نو دا بانک سټیټمنټ چې دی دا به تاسو ته لازمي په کار راځي. اوس په دا موږ کوم ځای نه ډاونلوډ کړو؟ زه به د موبایل سکرین ته او پریکټیکل به زده کوو. ښه، ایکسپلور باندې به کلیک کوئ، بیا به اکاونټ باندې کلیک کوئ، بیا به د ډاکومنټ باندې کلیک کوئ، بیا ریکویسټ ا نیو ډاکومنټ دې باندې به کلیک کوئ. تاسو ته دویم نمبر باندې ښکاري بانک سټیټمنټ دې باندې به کلیک کوئ. د تاسو ته ښکاري د شپږو میاشتو دې باندې به زه کلیک کوم او دې کرر باندې به کلیک کوم. دلته نه به زه نیکسټ کوم. صحیح ده. د تاسو ته ښکاري اوسه د کنفرم باندې به زه کلیک کوم. نو دا تاسو وګورئ ریکویسټ سبمټ سکسسفولي. نو بیا به تاسو بیک راشئ، دا ښکاري دا پینډینګ ته لاړه. دا لاندنی تاسو وګورئ دا موږ مخکې سبمټ کړو او دا پاسنی چې دی دا اوس سبمټ کړی دی. نو دغه ځای تاسو خپل د بانک سټیټمنټ کتلی شئ.